د اشنا مخکې رقیب را پسې ګواښ کړی دی، ډېرې غوسې نه مې ګزک د جامې غاښ کړی دی. او زه یې جواد او سکندر ته لږ شام سوچ کې لاړم، ګمان حرام دی خو د دین یم جوړې تاخ په ډېره بخښنه باندې اډوانس بخښنه باندې د صدر صاحب په اجازت باندې یو څو قطعې چې نیمکخو تمبو کې پړک ووخي هغه به څوک وي چې تړک ووخي، چې نیمکخو تمبو کې پړک ووخي هغه به څوک وي چې تړک ووخي. دوتې واده شي او درې نور هم شته، دې کې دې ما ته هم څوک درک رقیبان ځان ته رابلي ما ته استازې نه کوي او دا بعضې کار خو مړه څوک یوازې نه کوي. چا راته وي توري نایي ځان په چاړه غوس کړی نو ما ورته وي په پلیت بوټي سپي متیازې نه کوي. ایاز مجروح صاحب ته یو څو شعرونه ډالې کومه. مړه خو چې واک مې شروع کړی دی نو خدای خو چې خوراک مې شروع کړی دی، مړه خو چې واک مې شروع کړی دی نو خدای خو چې خوراک مې شروع کړی دی. او بس د انګریزي دوی مې پرېښې ده، ما میخ او پترلاک بس د انګریزي دوی مې پرېښې ده، ما میخ او پترلاک مې شروع کړی دی. او د 3 ورځو سړی را باندې وخوړه نو ځکه اوس خشاک مې شروع کړی دی. 3 ورځو سړی را باندې وخوړه ځکه اوس خشاک مې شروع کړی دی. او یار راته نن 3 پیرې راغاړول، دا صابون بنیاد مې شروع کړی دی. او جیب کې پیسې نشته نو جیبونه وام، دغه یو کار پاک مې شروع کړی دی. او بس د ډیجیوز مزه ختمه شوه ځکه اوس ټاک شاک مې شروع کړی دی. نو ځکه یم په زول باسونه نه چیړم، ذکر د رزاق مې شروع کړی دی. پوه شوم چې زړه کې راته ستا ډکه ده، چندو کوټوله دنیا ډکه ده، که یم وي مه راځاړو را چې نشي د خپلو خپلو نه منګا ډکه ده. دا چې په زنه یې دل ښکاري دغه زما د زړه قاتل ښکاري. او که یم د یارې خواله نه ورځي اوس د یار کوڅه ورته کارګر ښکاري. ما چې ستا نوم ستاسو کوڅه کې واغست چې راته وویل چې څه ویه ورته، نو ما ورته داسې په غوسه کې وویل چې زه څه وایم هغه به وویه ورته. تندې که خفه یار شو ما وی ځکه خیري، بوټیه تندې که خفه یار شو ما وی ځکه خیري، او د خلکو مخکې راته قار شو ما وی ځکه خیري. دا دومره نه ما په خپله په سر وخېجولو، دا دومره نه ما په خپله په سر وخېجولو، په ټوکو ټوکو کې سمپلار شو ما وی ځکه خیري. او ما ورته تېرې کې په تمه څه 2 نیمې ګنټې هغه د بل سره ایسار شو ما وی ځکه خیري. ما ورته تېرې کې په تمه څه 2 نیمې ګنټې او هغه د بل سره ایسار شو ما وی ځکه خیري. او ما یې کوڅې له ګزار ورکه سیټ ته ودرېدم، سم په غوسه یې روح رهبار شو ما وی ځکه خیري. او رقیب یې لاس په شونډو والو، خوله مې اوچه شوله، تېر مې پوره چونډه یې نسوار شو. رقیب یې لاس په شونډو والو، خوله مې اوچه شوله، تېر مې پوره چونډه یې نسوار شو ما وی ځکه خیري. او هسې مې ګپ کې وې پرېږدمې، ما وی دې به څه وایي، ورته نور 3 کسه تیار شو ما وی ځکه خیري. او د دغه کار نه په والله کې زه که یم خبر وم، هر چا ښکل او جوړ دی اچار شو. ډېر ښه دی. رقیب غماز دې راله لار راکړي، نو خیر دې دګې دې راله یار راکړي. که یم وي ځکه په اودس کې ګرځم، همداسې نه بل څوک ګزار راکړي. او بل یو کته تاسو سره دغه کومه خد منګایو که دا به څه کوه، دا هر څه ټیک کېږي که دا زړه کوه، خو زه پهلې که یم پرې رسېدلی یم اوس به باطنګڼو کې مو په کوه. آیا پاکه ته پخې د الوچې کې او بټیارانو پسې خدایه سرې مچې کې همدر صاحب که یمه چې مالک یې د خبرې کې غوټ نیم دی که ته نه وړي په بچې کې. आवाज वाली اوس بوډا شوی دی. ډېر ښه ما
ماشو غواړي چې کوم مخې له راغو ټول راغلی نهایت راغی شپه چې شنو سم جومپې را باندې راشي روږدې شي دا ماشي او روږدې شي دا ماشي شپه چې شنو سم جومپې را باندې راشي روږدې شي دا ماشي او روږدې شي دا ماشي ټوله شپه موټرې په ګسپۍ ځان نه جوړ کړي وي ټوله شپه موټرې په ګسپۍ ځان نه جوړ کړي وي سار چې جامې وګورو په وینو کې ککړې وي خوب ټکي ولکو بس په ټس ټوس کې سبا شي روږدې شي دا ماشي او روږدې شي دا ماشي روږدې شي دا ماشي او روږدې شي دا ماشي سهلوي د ورځې د مچانو په لړزان یو سهلوي د ورځې د مچانو په لړزان یو بیخي د ګرمۍ وځي په یو دوه کې حیران یو ماشي خلاص کې دا مچان دې هم تباه شي روږدې شي دا ماشي روږدې شي دا ماشي نو بل خو د کټ ملنا سملاستی نو شو په کټ کې بل خو د کټ ملنا سملاستی نو شو په کټ کې زړه مې وای چې درې واڼه راته کم په بټ کې زړه مې وای چې درې واڼه راته کم په بټ کې ټوله مې مټا کې او موړې موړې دام لاشي روږدې شي دا ماشي روږدې شي دا ماشي نو لږ شانته لوګې چې ورته وکړو ماسخوتن کې هغه ځای نه وتښتي راغون شي په یو ډنګ کې لږ شانته لوګې چې ورته وکړو ماسخوتن کې هغه ځای نه وتښتي راغون شي په یو ډنګ کې خپله درد نه ناوړي هغه لږ ساعت له پناه شي روږدې شي دا ماشي روږدې شي دا ماشي ټوله شپه م جوړ کړې ورسره دغه کرکټ وي کله مخکاره ورته زمونږ او کله پټ وي چغې وایي چې خواله راشي کړس کړس په خندا شي روږدې شي دا ماشي روږدې شي دا ماشي وایي پزله کوم چې تیتر بیتر هغه وخت کې شي ناګهانه پټ به سمدستي درنه په طرف کې شي تخته کوي او تختې د پکې چې پیواشي روږدې شي دا ماشي روږدې شي دا ماشي اخیری کې یو کتاب وایم د ګیرو پورې خلک خندا کوي جی د بازو ځان له یو دنده جوړه کا اسې د وچېنل منده جوړه کا سیټ طرفونه مخامخ پټاخې ډېرو لګیري نه لینده جوړه کا والسلام